بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دی فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. ای پیریانو او انسانانو، تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغ جن کړی؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له لا ضد له ولا ند له لا كفو له لا ولد له ولا والد له ولا والدة له لا والدة له ولا صاحبة له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الكتب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما د ایمان او عقیدې ورونو او خویندو، زمونږ د ننني درس عنوان دی د آخرت سفر. د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو انسانانو په دې باندې عقیده ده چې انسانان مړه کیږي او ختمیږي، او د مؤمنانو په دې باندې ایمان دی، د مؤمنانو په دې باندې عقیده ده چې دا ټول کائنات ختمیږي، په دې ټول عالم باندې فنا راځي او دا ټول عالم ختمیږي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر شی چې په دې ځمکه باندې وینئ په دې ټول باندې الله فرمایي فنا راځي او ختمیږي، یوازې د الله ذات پاتې کیږي. ټول شیان ختمېدونکي. مرګ هغه تاریخ حقیقت دی چې د هر چا په عقیده ده او د هیڅ چا ترې نه خلاصی نشته دی. مال، دولت، زور، قوت، طبابت هیڅ شی په دې باندې قادر شوی نه دی چې انسان د مرګ نه خلاص کړي. مرګ راتلونکی دی. په خپل سترګو باندې موږ وینو، په خپلو لاسونو باندې خلک قبرونو ته کته کوو، خپل پلاران، خپل میندې او خپل وروڼه موږ په خپلو لاسونو باندې قبرونو ته کته کوو او وینو یې چې مړه کیږي. خو د هر سړي په زړه کې شیطان دا اچوي چې دا مرګ خو حق دی خو د بل دپاره. زه خو ژوندی یم، زما خو ډېر کارونه دي، زما خو غټ غټ پلانونه دي او زما غټې غټې منصوبې دي، کور مې شروع کړی دی، هغه لا رسېدلی نه دی او هغه لا جوړ شوی نه دی، زوی ته مې لا واده نه دی کړی، لور مې لا واده کړې نه ده، زما خو ډېر کارونه پاتې او مرګ چې دی ما دپاره خو نه دی، زما خو لا وخت شته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الموت یأتی بغتة، مرګ ناڅاپه راځي. ستا ټول پلانونه، ستا ټول منصوبې او ستا ټول کارونه به نیمګړي پاتې شي او مرګ به در باندې راشي. زامن به د بې واده پاتې شي، بچي به د بې تعلیمه پاتې شي، لورګانې به د بې واده پاتې شي، هر شی به د همداسې پاتې شي او تا باندې به مرګ راشي. ورونو، چا چې دنیا کې د خدایي دعوې کړې وې